د تمام پښتو ادبي بهیر غړو تاسو ته ښه راغلاست وایو. لکه څرنګه چې موږ 15 ورځنۍ غونډه لرو، نو د تل په څېر نن هم د تمام پښتو ادبي بهیر غونډه پیل کوو. په سر کې څنګه چې اصول دي د غونډې، نو خواست کوو د حاجي یعقوب صاحب سره چې قرآن کلام پاک آیات وایي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله العظيم. مننه مشره. اوس لکه څرنګه چې د هرې غونډې صدر صاحب ټاکل کېږي، د نننۍ غونډې یا مشاعرې صدر به منظر یوسفزی صاحب وي. تاسو دا ګلداد خبرې کړې مې واخیستل نو د موبایل نه به یې شیر کړم. بسم الله الرحمن الرحیم. د تېرې غونډې ګلداد د تمام پښتو ادبي بهیر 15 ورځنۍ موضوعاتي غونډه په کال 2019 د 5مې میاشتې په 5مه نېټه د ښاغلي حاجي یعقوب صاحب په مشرۍ کې او د حاجي مسعود خان په دیره کې پیل شوه، چې نظامت چالي ښاغلي ثنا ضیاوال صاحب ترسره کړي او د دې غونډې مشر میلمه ښاغلی پروفیسر رفیق یوسفزی صاحب او ورسره اعزازي میلمانه ښاغلي څار مشواڼی صاحب او ښاغلی وسیم دربار صاحب وو. هر څه نه وړاندې د غونډې پیل د قرآن کریم سپېڅلو آیتونو وشو چې سعادت یې ښاغلي جنزیب سراج افریدي صاحب ته میلاو شو. تلاوت کلام پاک نه پس ښاغلي منظر یوسفزي صاحب د ادب په موضوع مقاله واوروله چې ډېره ګټوره او معلوماتي مقاله وه. مقالې نه پس ازاده مشاعره پیل شوه چې پکې ښاغلي حاجي یعقوب صاحب، ښاغلي پروفیسر رفیق صاحب یوسفزی صاحب، ښاغلي څار مشواڼي صاحب، ښاغلي وسیم دربار صاحب، ښاغلي منظر یوسفزي صاحب، ښاغلي جنزیب سراج صاحب، ښاغلي انور مجرم صاحب، ښاغلي ثنا ضیاوال صاحب، ښاغلي ضیاءالحق مهتاب صاحب او راکن الحروف عمر فاروق خپل پروګرامونه واورول. ازادې مشاعرې نه پس د غونډې مشرۍ خطبې سره دا غونډه تر پای کړه. ډېره مننه ستاسو ورور راکن الحروف عمر فاروق. تمام پښتو ادبي بهیر. مننه ګران عمر فاروق صاحب. د روداد نه پس نو لکه په تېره غونډه کې چې موږ سره ویلي وو چې په را روانه غونډه یا مشاعره کې به رفیق یوسفزی صاحب په غزل باندې مقاله وړاندې کوي یا به خبرې پرې کړي چې غزل څه ته وایي یا څه ور لیکل کېږي او چا لیکلی دی. نو که په دې اړه تا خبرې وکړې. بسم الله الرحمن الرحیم. د صدر صاحب په اجازتمندۍ او خپل خاص خصوصي مېلمه بېوس افریدي صاحب ته هرکلی وایو. مننه. چې کوم دی ما خو داسې لیکل پوره کړي نه دي، بهرحال چې سره تیار دي یو څو خبرې ورسره شریکې کړم او د هغې په اخر کې به بیا تاسو خپل هم اضافه کولی شئ. خبرې به ډېرې زیاتې نه وکړم، یو څو خبرې په غزل باندې وکړم. غزل اصل کې چې کوم دی د غزال نه وتی دی، د عربۍ لفظ دی او غزال د هوسۍ ته وایي، هوسۍ هرن هوسۍ ته وایي. او کله چې
د هوسۍ چې کوم دی د دې دا شکل ډېر زیات معصوم وي لکه دې ته چې ډېر په غور سره وګوري که نه د سترګو کې دومره معصومیت وي د هغه مخ او معصومیت چې کوم دی هغه په زړه باندې اثر کوي او بیا چې کله په دې باندې ښکاریان ورپسې شي یا ښکاري سپي ورپسې شي د دې د خولې نه یو درد وځي هغه درد چې کوم دی هغه بالکل زړه غوڅوي نو د دغه ځای نه چې کوم دی نو د عربۍ کې دا چې کوم دی نو د غزل یو صنف چې کوم دی سټارټ شو بیا د عربۍ نه چې کوم دی دا شان فارسۍ او اردو پښتو ته هم راغی او په دې ټولو ژبو کې ورته مو غزل وایي بیا څه پوهان داسې وایي چې غزل اصل کې چې کوم دی نو د ښځو سره خبرو کولو اترو ته هم وایي مطلب دا دی چې په دې کې به د لفظونو د حرمت خیال ساتي څنګه چې موږ د زنانو سره ښځو سره خبرې کوي نو په هغې کې ډېر د احتیاط نه کار اخیستی کېږي دغه شان په غزل کې هم چې کوم دی ډېر د احتیاط نه کار اخیستی کېږي د غزل کم از کم شعرونه چې کوم دی 15 وي زیات شعرونه چې کوم دی هر څومره کېدی شي څه پابندي پې نشته تر 1.5 سلو پورې غزل هم چې کوم دی نو دا شته او کم از کم شعرونه چې کوم دی د غزل 15 وي که د غزل شعرونه د 15 نه کم وي نو هغې ته بیا موږ غزل نه وایو بیا په دې کې د غزل یو مطلب وي یو یې مقطع وي مطلع چې کوم دی نو هغې کې دواړه قافیې چې کوم دي هغه د دواړو مصرو برابر وي په مقطع کې شاعر د خپل تخلص استعمال کوي او دغه شان بیا مخکې غزل چې کله موږ خبره کوو چې یاره په غزل کې به د لفظونو د حرمت خیال ساتي تغزل طرف ته ځو نو په غزل کې موږ ډایرکټ خبره نه کوو لکه په دې کې به نو ډېر زیات ابهام راځي ابهام داسې چې یو داسې خبرې وي چې د هغې ډایرکټ اړوسه ته لینک پیدا کولی نه شي لکه یو ډېر ښه شاعر دی د هغه یو شعر دی چې د قلم سر مې د شرم نه راټیټ شي دا ناڅاپه حادثه د وخت پیغور شي اوس په دې شعر پسې زه ډېر وګرځېدم چې د دې یو مطلب څه وي اخر کې هغه شاعر نه ما تپوس وکړو او هغې ما ته بیا یو خبره وکړه چې دغه شان یو واقعه شوې وه چې په هغې کې لکه غیر منصفانه طریقې سره یو شاعر ته یو ادیب ته چې کوم دی نو ایوارډونه میلاو شو او هغه د هغې مستحق نه و نو ما بیا دا یو شعر ولیکو چې د قلم سر مې د شرم نه راټیټ شي دا ناڅاپه حادثه د وخت پیغور شي اوس په دې کې ابهام ډېر زیات دی دومره ابهام دی پکې حالانکې ابهام د شعر خاصه وي خصوصیت وي خو لکه دومره زیات هم نه بل په غزل کې به داسې سیده خبره هم نه کېږي لکه زما یو شعر دی چې پښتونخوا زما جنت زما کشمیر دی د سپېڅلي باچا خان د خوب تعبیر دی دا اوس ډېر ښه شعر دی خو دا دی چې په دې کې نه څه اشاره شته نه پکې څه کنایه شته نه پکې څه تشبیهات شته نه پکې مبالغه شته نه پکې څه تجنیسونه شته نو دا چې د غزل چې کومه پیمانه ده په هغې باندې موږ دا تلو نو دې ته موږ د غزل شعر نشو ویلی په غزل کې همیشه خبرې چې کومې ده په اشارو کې کېږي په دې کې تجنیسونه استعمالیږي لکه زه به خپل یو شعر داسې ووایم چې دا هم معجزه ده ستا د مړو سترګو دا هم معجزه ده ستا د مړو سترګو مرګ له د ژوندو لکه چې مړه راځي نو اوس دې شعر پسې چې ګرځي او دا لټې د دې تشریح کې نو مطلب دا دی چې په دې کې تا ته هغه دغه شي چې یاره یو مړی څنګه راپاسي چې ژوندی کس خو نشي مړ کولی خو که معجزه وي بیا کېدی شي نو ستا د مړو سترګو هم دغه اثر دی لکه چې ژوندي وژني ښه دغه شان یو بل شعر به درته ښکلي ووایم چې ستا په نوم چې مړ شمه ژوندی به شم او مرګ له به مرګ راولم مرګی به شم نو په دې کې به بیا لږ بیکګراونډ ته ځې چې لکه دې کې شهادت ته اشاره ده چې د الله تعالی په نوم باندې څوک مړ شي نو هغه شهید وي شهید نه مري هغه لکه مرګ له یو قسم شکست ورکړي دغه شان بیا تغزل طرف ته راځي چې په دې کې حرمت ته دغه پکار دی د لفظونو لکه داسې لفظونه ما پرون په فیسبوک باندې یو کلام چا شیر کړی نو په هغې کې داسې څه لیکلي وو هغه شعر خو ماته پوره یاد نه دی چې زه هم ناکام یم موږ دواړه یو ناکام لعنت په ما لعنت پتا او ته مالک زه یم غلام لعنت پتا لعنت په ما نو لکه دا لعنت ټکي چې کوم دی دا د غزل ټکي مونږ دې ته نشو ویلی یا دغه شان بې غیرته ټکي چې کوم دی یا خر ټکي چې کوم دی که نه لکه دا د غزل لفظونه نه دي دا خو لکه دغه یو څیز مونږ راواخیستو بیا غالب چې کوم دی په اردو کې هغه د غزل دا یو شکوه هغه کړې وه چې یاره د غزل لمنه ډېره تنګه ده او په دې کې د خپلو خیالاتو اظهار هغه شان نشي کېدی هغه دا یو شکوه کړې وه په خپل یو شعر کې چې یاره د دې دا لمن ډېره زیاته تنګه ده خو بهرحال غزل چې بیا مخکې تلو نو بیا د پښتو غزل ته چې مونږ راشو نو غزل هغه څیزونه چې کوم دي نو په هغې کې خلک سیاست تهذیب تمدن او هر قسم حالاتو چې کوم دي نو د هغې اظهار په غزل کې بیا کوي لکه صرف هغه د مینې او د عشق او د زنانو سره خبرو اترو پورې محدود بس نه دی غزل لکه د خیام یوسفزي صاحب یو شعر دی چې اوس محدود نه دی د مینې تر اظهاره اوس غزل کې نوي نوي تجربات شي خلک پکې نوي نوي تجربې کوي
او سیاست هم پکې کوي، تهذیب، تمدن، روایات، هر قسم هغه چې کوم دی په غزل کې رابندوي. خو په غزل کې به مطلب دی چې لږ چل به په شعر کې کوي، لکه ډایرکټ خبره به نه وي که نه. بیا چې کله موږ د پښتو غزل ته راشو نو حمزه بابا چې کوم دی نو هغه ته د غزل بابا په دې وجه وویلی شو چې هغه غزل پښتون په اصل کې لکه یو جدت یې پکې راوستو. د هغه نه مخکې ډېر ښه شاعران لکه حمید بابا او علي خان او د هغې نه علاوه کاظم خان شیدا، ډېر نور هم شاعران دي چې هغې ښې غزلې لیکلي وي او ډېر نازک خیالي پکې کړې وه. خو حمزه بابا ورې یو نوی رنګ دا ورکړ چې هغه غزل پښتون په اصل کې هغه دا پښتو په دې غزل کې چې کوم دی نو یو ځای کړله. لکه هغه یو شعر دی چې ما ټیټ ورته لیمه کړه خو مې سر نه ټیټېدو، شاید چې په الفت کې زه افغان پاتې کېدم. نو په دې کې هغه د پښتون قوم د غزل په یو شعر کې ډېر یو خصوصیات بیان کړي دي چې لکه سر ټیټول دا د بې غیرتۍ نشان دی، ټیک ده، او سترګې ټیټول دا د حیا نشان دی. نو ما ټیټ ورته لیمه کړو، حیا را پکې وه خو سر مې ټیټ نه کړم، غیرت هم را پکې. نو داسې و چې لکه زه افغان دا د افغان قوم خصوصیات هغه د غزل په یو شعر کې چې کوم دي بیان کړو. یا دغه شان اصطلاحات چې لکه اشنا حمزه د خوږ اشنا به درته څه صفت بیان کړم، ګوړه چې د هرې ډډې وسکې خوږه وي که نه. دا نوي نوي اصلاحات هغه راوستو او په دې وجه چې کوم دی هغه د غزل بابا شو. بیا د غزل چې کومه نوي شاعران لکه اکرام الله ګران صاحب او یا داسې نور ډېر شاعران دي، زه خو اوس نومونه نشم اخیستی او پوره راته معلوم هم نه دي. هغوی چې چا په غزل باندې زیاته توجه ورکړې ده، هغوی د نظم نه لږ غونډه کې اجتناب کړی دی چې د دې په وجه زموږ په غزل څه اثر ونه شي. هغوی نظم لیکل پرېښودي دي او هغوی صرف په غزل باندې ترجیح ورکړې ده چې یاره زموږ غزل چې کوم دی په دې کې د نظم رنګ را نه شي. او دغه شان سندرې چې کومه شاعرانو لیکلي دي او ډېر مشهور او هغوی پکې یو نوم پیدا کړی دی، نو هغوی هم د غزل نه بیا لږ اجتناب کړی دی چې یاره زه به صرف سندرې لیکم ځکه چې غزل کې اوس هغه رنګ نه دی پاتې. دا یو قسم چې کوم دی شوقي موقع چې کوم دی دا خلکو کړي دي. نوي شاعران چې کوم دي نو هغه د ټولو نه اول هم غزل ته راځي. په غزل کې خپل لکه دومره راښکون دی او دومره خلک راکاږي خپل ځان ته، دومره ښکلا ده پکې چې هر نوی شاعر چې کوم دی هغه اول راځي نو هغه د غزل نه ابتدا کوي، غزل نه سټارټ اخلي. او بیا اخري خبره به صرف دا وکړم چې د غزل نه مخکې چې کوم دی نو قصیده وه او قصیده او غزل بالکل یو شانتي وو. په هغې کې هم کم از کم 15 شعرونه همدغه شان مطلب وه پکې، دغه شان محتوا وه پکې. خو په قصیده کې دا دی چې په هغې کې به یو مدح یو تعریف به په چا کېدو په هغې باندې به هغه موضوع باندې به ولیکلی شي، په هغې کې به یو موضوع وه. غزل د هغې نه بدل په دې دی چې په غزل هر شعر د بل شعر نه مختلف کېدی شي، لکه په یو موضوع باندې نه وي. او که په یو موضوع باندې وي لکه زما یو غزل و هغې کې 15 شعرونه یا 6 شعرونه هغه ټول په یو موضوع باندې وو، په پښتو، ټول د پښتو نه تاویل وو. او هغه ما غزل لیکلی او په هغې باندې بیا تنقید هم وشو چې لکه دا ټول لکه 15 شعرونه یو شان دي، نو په کار دا چې دا دې له عنوان ورکړی شي او دا نظم شي. بیا هغې له ما عنوان ورکړو پښتو، د غزل په عنوان نه وي، د نظم عنوان وي، نو هغه یو قسم غزلنما نظم شو، د غزل په انداز کې لیکلی شوی نظم، نو هغې له ما بیا عنوان ورکړو. نو دغه یو څو خبرې دي. او نور بیا د غزل چې کوم بحر دی دا دې ته په پښتو کې سیلابونه وایي، په انګلیش کې ورته سیلیبل وایي، چپې چې کوم دي نو هغې نه خو ټول شاعران چې شعر لیکي نو هغه ته پته وي. بیا وزن دی د غزل، او دغه بحر چې کوم دی دا هم د عربۍ نه راغلی دی. لکه بحر چې کوم موږ سمندر او د سمندر دا چپې دي که نه دې ځای نه راغلي دي چې دا بالکل برابر پکاري. بیا وزن چې کوم دی په وزن باندې خیر زه اوس خبرې ځکه نه کوم چې په هغې باندې هغې لپاره ډېر زیات ټایم بیا پکار دی چې اولنی وزن دی، دویم وزن دی، دریم وزن دی، څلورم وزن دی. نو په هغې باندې بیا انشاءالله بل څه ټایم کې چې کوم دی په تفصیل سره خبرې وکړو. او اوس که نور ملګري په کیسه اضافه کول غواړي. ډېره مننه رفیق یوسفزی صاحب، ښکلې خبرې دې وړاندې کړې او هیله ده چې ملګرو به ډېر څه ترېنه زده کړي. نو ملګرو څخه هیله کېږي که کوم نیوکه یا نظر د ده په خبرو وړاندې کوئ. ښځه خو عامه ښځه نه وه، خو جانان سره جانان به دې وایو، یا چا سره د چا د هغوی یا د ښځې سره خبرې. نصیب صاحب ډېرې ښکلې خبرې وکړې، په دې کې به ډېر احتیاط ضرورت وي. هغې پریشان صاحب خټک صاحب وایي چې که چېرته ښځه غزل ولیکي نو بیا به صحیح. لا خو خیر د هغه خپله یو نظریه پېښ کړه که نه، خو تعریف یې همدغه دی څنګه دې وکړو. خټک صاحب وایي چې ښځه غزل ولیکي بیا به د چا سره خبرې. نو مطلب دا دی چې دا خبره زما خیال دی چې د مینې خبره وه، د دواړو طرفین په دې کې شامل وو. راحم خټک صاحب دا خبره بیا وکړه، په دې باندې یو ځان له یو
پکې یو اضافه وکړه نوره خبره دغه ده خبره هم دغه ده ستا د خبرې مطلب ده چې د ښځې نوم باید په جانان کېښودل شي بدل شي د دې مطلب دا دی چې لکه حرمت خیال ساتل پکار دي او احترام پکار دی که هغه مطلب دا دی چې او دې کې بخښنه غواړم یو خبره ما بیا هېره شوه چې په دې تغزل چې ویل کړی تغزل ته مونږ راځو نو په تغزل کې لکه د دې داسې مثال دی لکه مونږ چې اوړه اړېږو نو دا اوړه کله د چا نه نرم پاتې شي د چا نه کلک شي او څوک یې برابر په دې کې بیا مالګه چې کوم ده که مالګه د دې مثال په شعر کې د جذبې دی دا جذبه به نه ډېره زیاته سیوا کوي چې لکه مطلب اوړه تر راوشي مالګه به سیوا شي او نه به یې ډېره کمې چې پیکه شي لکه دا څومره شاعران چې موږ د پښتو دا یو طرف ته کو اجمل خټک صاحب بل طرف ته کو هغه چونکې غزل نه دی لیکلی ډېر کمې لیکلي دي نظم به یې لیکو خو په هغې هغه جذبه دومره ډېره وه چې هغه پرې ټوله بار دی نو دغه جذبه چې کوم ده دا په شعر کې ډېر زیاته پکار ده هغه راکاږي نو بهرحال نور ملګري په دې خبره د تغزل دا خبره پکې راځي نو په دې باندې د غزل بیا هغه تغزل پکې شعر کې تغزل شته که نور په شعرونو کې خو زما په شعرونو کې خو سره تغزل نشته تغزل لا زیان دی بیا غزل کې تغزل ده مثلا د کومې موږ خبرې ویلې ما خالص عبد الله جان برخ صاحب وایي چې تغزل څه ته وایي په تغزل باندې ځان د شاعران پوهه کسان چې موږ د جب ناس وایي بحث کوي نو دا ځان له موضوع ده هغه څنګه چې رفیق صاحب یوسفي صاحب خبره وکړه چې لکه ناوسۍ به د عربو که نه عربو پسې سپي ورپرېږدي ښکارجن سپي نو دا اوسۍ چې بیا کله ګیره کړه که نه غزال خو اوسۍ ته وایي نو دا اوسۍ به چې کوم دی د سپو ځغلوله نو دا چې په کله په جاړه کې دغه شو دا سپي به دوی د ښکار د لاندې راله د سپو د اوسۍ دا سترګې مې ډېرې ښکلي که نه غزال سترګې دا شاعرانو استعمال کړي دي په خپل تشبیهات نو د اوسۍ به ورته داسې په دغه نظر وکتل داسې د اوښکو به ترې راروانه شوې دا سپی به ترې راریوش شو دا سپی به دې باندې بیا پنجې به پرې نه ښخولې د دې په سترګو کې به دومره تغزل و معصومیت په کې داخل و چې سپي ته به حالانکې دې به د ښکار پنجې پسې تللی و خو د اوسۍ چې به د کومې سترګې وغړولې که نه خو دې خیال لکه بس په دې موضوع باندې ډېر بحث نه کوو په دغه ځای پورې لکه او زه په زیات نه پوهېږم لکه خو لکه داسې چې کوم خبرې مې اورېدي مننه ملګرو د صدق صاحب که اجازه یو درې څلور خبرې کول غواړم څنګه چې وخت بدلېږي همداسې د وخت تقاضې بدلېږي هر وخت خپل حالات راوړي او د هرو حالاتو خپلې تقاضې او خپلې فیصلې وي یو فیصله په هر وخت باندې ناممکنه وي که څومره شکل او د هغه حادثې یو شان وي خو وخت د هغې دپاره جدا جدا فیصلې غواړي غزل ښځو سره خبرې کول یا د اوسۍ اواز هغې باندې رفیق صاحب خبره وکړه د هغې نه راوتلی دی تحریک ته راغلی دی ژوند ته راغلی دی ادب برای ادب چې پاتې شي ادب نه شي فایده نه وي بلکې ادب برای تحریک ادب برای ژوند پکار دی نوی تحقیق د عبدالله بن سعید عطار د سعودي او ډېر لوی ادیب دی زما ملګری دی د هغه د تشریح مطابق غزل وایي موږ د دریو شیانو نه اخیستی دی غزل کې درې لفظونه دي غین زین لام غین موږ راغستی دی د غیوم نه د وریځو نه غزل کې به خیال داسې پټ وي لکه څنګه په وریځو کې باران پټ وي غزل په لفظونو کې به خیال داسې ابر وي لکه څنګه چې په وریځو کې باران زی مونږ اخیستی ده د زلال نه زلال وایي خوږو اوبو ته بیا به داسې وي چې څوک یې اوري په داسې لګي لکه سړی چې د چینې اوبه څکي دی به خوږ وي او لام راغستی دی مونږ د لامحدود ده یعنی دا به په یو موضوع پورې محدود نه وي چې صرف قصیده دي وي یا صرف مرثیه دي وي یا صرف یو نظم دي وي بیا په دې کې دوه شیونه دي په غزل کې اهم یو شعریت دی یو تغزل دی تغزل مثال د ګل د خوشبو دی لکه څنګه چې په ګل کې خوشبو اصل شی دی ګل په خپله هیڅ شی نه دی دغسې په ګل کې خوشبو دی دغه تغزل په انسان کې اصل شی څه شی دی که موږ وګورو روح دی
یاره دا روح خو په ځناور کې وي بیا خو هم دا اصل نه شو بیا پکې څه شی دی یاره فرق څه دی د ځناور او د انسان دماغ دی دماغ که مونږ راکولو کړو نو بیا هم ښکاري بیا هم اصل شی نه دی په دې کې اصل شی څه شی دی په دماغو کې دا قوت چې د ښه او د بدو تمیز کوي اصل شی دا دی چې دې ته د ادبو په دنیا کې مونږ انساني انا یا پوهه ویلی شو نو همدغسې غزل د شعریت او د تعظم مجموعه ده خیال او فن دواړه چې یو ځای شي یعنی داسې لفظونه چې هغه په یو داسې خیال کې او په داسې لفظونو کې وتړل شي چې هغه د عامو خبرو نه مختلف هم وي او د عامو خبرو مقصد ته هم اغوستلی شي نو چې کله په دې پیرایه کې مونږ دا لفظونه وتړو او دا خیال دې خیال له مونږ داسې جامه د لفظونه ور واچوو نو د هغې نه مونږ بیا یو ښه غزل جوړولی شو کله چې د دې شرایطو نه بهر وي به غزل تورې زلفې دې په سپین خویزان دې سپین غاښونه دې په خوله کې لاندې باندې شعر خو دی خو څه معنا پکې نشته تورې زلفې دې په سپین خویزان دې سپین غاښونه دې په خوله کې لاندې باندې ونه ده خو میوه نه لري نو ثمر پکار دی د ونې چې ثمر وي اصل شی د خیال فراخوالی او د لفظونو ښه تړون دا د فن ښکلا وه څومره چې یو سړي په فن کې د لفظونو د تړلو ماهر وي دومره به د ده په فن کې ښایستګي ډېره وي دومره به د ده په فن کې ښکلا او خوږلټ ډېر وي خو یو شی به وي چې د کوم سړي خیالات ډېر اوچت وي نو عام خلک به د ده په خیال د پوهېدو نه بیا تاثیر بیا هم سړی به پرې نه پوهېږي ځکه چې څومره یو اعلی لیکوال وي د هغه په لیک کې د عامو خلکو دپاره مواد کم وي که نه یو معمولي شعر زما غوندې بي شعري نه زیړې ګلې په دې هر سړی پوهېږي خو که بیا دې دا راواخیستل چې مثال لکه دوی خبره وکړه د حمزه بابا یو شعر راوالي ستا په تصور دنیا له ستا سودا له راغلو خیف دی چې ډیوه شوه رانه پاتې په بازار کې اوس په دې پسې بیا ځي چې دی څه وایي که نه ستا په تصور دنیا له ستا سودا له راغلو خیف دی چې ډیوه شوه رانه پاتې په بازار کې او یا دې رکیب له به یو بل یو رکیب ګورم کله کله په ازغې وباسي خلکه مقصد مې دا دی چې څومره د یو لیکوال د سوچ او دننه ښکلا او د ده دننه اندرون د خیرې نه پاک وي همدومره به د ده په کلام کې ښایستګي ډېره وي مننه کوم ډېره زیاته مننه د منظر یوسفزي او ګران مېلمه بیا وساتل دلته څخه خپلې خبرې وړاندې کړې او ډېر څه مو تېر زده کړل نو ستاسو د ټولو په اجازه صدر صاحب په اجازه ازاده مشاعره به پیل کړو صحیح ده نو د مشاعرې څرنګه چې اصول نو سر کې به زه اول خپل شعرونه درته وړاندې کړم تاسو په اجازه او نو زه دا اول غریب ژوند وخت یو لیکلی دی هغه مې ولیکل یو خو مې لیکل او مخکې خو په یو باندې تنده نه ماتېږي نو داسې شوخي هم سره ما کړې وه مخکې لا خو مېلمنه غزل ده وایي چې یار مې خلکو ښکلی ده شک پکې وتلی ده یار مې خلکو ښکلی ده شک پکې وتلی ده او یار مې چې په سر خېږي یار مې نازولی ده او ماته ولې ځې ما تر پسې کلی ده ماته ولې ځې ما تر پسې کلی ده او زړه مې د کابل په څېر زر ځایه داغلی ده زړه مې د کابل په څېر زر ځایه داغلی ده او تور په تورو څه بند وي تور په تورو څه بند وي تور خو تهمت تور په تورو څه بند وي هر تور مې منلی ده او دا چې مې غزل خوږ دی دا چې مې غزل خوږ دی نوم دې کې راغلی ده تا وې چې د شپې به ځو
تا وې چې د شپې به ځو لمر خو راختلی ده ته دې دا تصویر وکسه څنګه مې باسلی ده او غم دې زیوال مړ نه کړو غم دې سوځولی ده یو بل درته یم یو خو تنده نه ماتېږي بل غزل ده وایي نه کړي پرې اثر دا د کلم غزل دغه یو نه کړي پرې اثر دا د کلم غزل یار ته به لیکم د زړه په دم غزل دم خو وینې ته او ای شاعره یاره یو خو ووایه کندې چې مې کم کړي د زړه غم غزل یاد دې زما زړه په خفګان واړوي او یاد دې په ماولي کې ډېر سم غزل ما ساده د یار لیدو ته ورولئ نغدې رانه واخله چې راځم غزل میل والا بیا به دې غمجنه کړي او ګرمه یې په خپله بولې ګرم غزل پاتې رانه کلی وطن کور کړلو ځکه زیوال لیکم په صنم غزل خدای دوی چې تاسو خوښ شوي نو اوس راځو د سیماب په دې سیماب د وړ د داسې چارې وکړې د یو غم اختتام د بل آغاز وي عمر فاروق صاحب ته بلنه ورکوو چې خپل غزل یا غزلونه وړاندې کړي غزل خرڅل نشتو نظم خو مو چې ته لیکلی نه یې دا مو بیان نظم ده خو د لفظونه هم په ذهن کې تویدو راغوړ مو کوڅار سنګي بخښنه غواړه زور نظم داسې وړ الله دې وبخښه عنوان مو ته ورکړی چې تاسو ټول به سرفراز شئ او یهودیانو بخښنه غواړم که غلطي ورکوي مو نه لیکله غلطي ورکوي ضرور وي چې ده صحیح یهودیانو عیسایانو کافرانو او سیکانو بت پرستو مشرکینو په دې مسلې سرونه خلاص کړئ الله یو دی نبیان ډیر دي آخري نبی احمد دی دې نه پسته نبیان نشته که په دې مو ایمان راوړو تاسو ټول به سرفراز شئ ډېر ښه غزل خو به نه لرې مننه عمر فاروق صاحب نظم څخه د یو جهان مننه اوس راځو ګران ملګری رفیق یوسفزي صاحب ته چې خپل شعرونه وړاندې کړي شعر نه کتاب راوړی تاسو مخکې د موبایل نه بنوئ دا اصل کې زما د کتاب د تمام پښتو ادبي بهیر ته به زه دغه کوم ډالۍ کوم مننه له ډالۍ څخه چې ما سره دومره کاپیانې دلته شته نه چې ټول عمر مې ورته ورسول او دا خو 2007 کې چاپ شوی او بل کتاب هم انشاءالله 2009 کې چې کوم چاپ شوی چې هغه راشي نو هغه هم دلته راوړم دا یو زوړ غزل دی دغه وخت چې ګوله یو ورځ هم ستا په ځان به راځي او تا به هم پاڼې کړي خزان به راځي ګوله یو ورځ هم ستا په ځان به راځي تا به هم پاڼې کړي خزان به راځي او لږه په خیال باندې بلېږه شمې تا د چاپېره پتنګان به راځي او د اوښکو ډکې شوې کاسې د سترګو رسوا مې نه کړي په ګریوان به راځي او بل شعر دی چې د کامیابۍ په لوري تله چې غواړې د یو نفس بل امتحان به راځي او منظر صاحب شعر دی چې زر د اواز په بلۍ وکړه کارغه او پال مې نیولې چې جانان به راځي زر د اواز په بلۍ وکړه کارغه پال مې نیولې چې جانان به راځي
او دا د ښایست پیری چې لاړ شي درنه دا د ښایست پیری چې لاړ شي درنه دا د ښایست پیری چې لاړ شي درنه د خپل رفیق درنه ارمان به راځي یو بل ووایه یو بل غزل ووایه وخت شته ښه زه بس چې کومه یو مخې ته راغی ولې مې دا رئیس بل ووایه ښه ښه دا د پښتو په نوم تاسو چې ما ذکر کړی چې غزل مې لیکلی خو بیا مې نظم به زه رئیس چې کوم دی مخې ته راغی د زل په دشتې د سمسورې نه شوې د زل په دشتې د سمسورې نه شوې زما پښتو سترګې د تورې نه شوې د زل په دشتې د سمسورې نه شوې زما پښتو سترګې د تورې نه شوې د وخت سیلو در باندې څه وکړو شونډې دې چاودې دي ټکورې نه شوې مونږه د وخت نه ستا ښکلا غوښتې ده زمونږ د زړونو جذبې نورې نه شوې د وینو سره درنه قربان شه پښتو نکریزې ستا په لاسو پورې نه شوې که سرې ګولۍ په پښتونخوا ورېږي خو حوصلې زمونږ کمزورې نه شوې ډېر زبردست او اخري شعر دی چې رفیقه خلک پې شرطونه تړي رفیقه خلک پې شرطونه تړي پښتنې جونې سرتورې نه شوې ډېر ښکلی مننه له ګران یوسفزي صاحب څخه چې ښکلي غزلونه یې راته وړاندې کړل او مشاعره یې رنګینه کړه د مشاعرې په دې برخه کې بلنه ورکوو ګران ملګري دربار صاحب ته وسیم دربار صاحب هیله کېږي چې خپل غزل وړاندې کړي د غزل نه مخکې یو فکر دی چې لږه ځواني وه غریبۍ وخوړه لږه ځواني وه غریبۍ وخوړه څه لږه ډېره مجبورۍ وخوړه او ستا د یارۍ لاسونه هم واخیستم باقي چې وه مسافرۍ وخوړه ډېر زبردست دا غزل چې کوم دی نو د عباسین یوسفزۍ په ځمکه مې لیکلی دی وایي چې محبت دومره اسان خو نه دی په ارام کښېنه چرته روان یې ما درته نه وي مینه دوزخ دی اوس په دوزخ کې چې په لړزان یې او سینه دي لویه کړه محبت ته مازغه دې سپک کړه باقي دنیا نه دا ابتدا ده غم را روان دی اشنا را پاسه ته خو لا ځوان یې واخله لاسونه د درس جهان نه خیالونه جوړ کړه د یار دغېږي او پوره دې نه کړه که دنیا غواړي پوره دې نه کړه که ته د ځان یې او پرهار ته خانده ستم دې نور کړي اوپ ورته پرهار ته خانده ستم دې نور کړي ته اوپ ونه کړې الله به خیر کړي او لاس ترې وانخلې هغه به ستا وي قسم پوره کړه که ته جانان یې او د هر نفرت نه مې کرکه کېږي په جار چغېږم لکه بلبل زه بېګا جرګه کې چې فیصله وه خان ته مې وویې چې ته حیوان یې او ته به هم وایې چې زه انسان یم داسې روان دی په دې دنیا کې ظلم ته ګورې اوف قدرې نه کړې ای دربارواله څنګه انسان یې ډېره مننه ګران وسیم دربار صاحب مشاعره دې رنګینه کړه خپل خپل غزل سره د مشاعرې په دې برخه کې بلنه ورکوم مشر حاجي یعقوب صاحب ته چې خپل غزل یا غزلې وړاندې کړي صدر صاحب اجازه ده شاید زارې زارې د کړم لیدې نشم د نور نه وروسته زارې زارې د کړم لیدې نشم د نور نه وروسته لکه پناه شي څنګه ستوري د سحر نه وروسته زارې زارې د کړم لیدې نشم د نور نه وروسته زارې زارې د کړم لیدې نشم زارې زارې د کړم لیدې نشم د نور نه وروسته لکه پناه شي څنګه ستوري د سحر نه وروسته خپله وینا ځان ته عین خپله وینا ځان ته تصویر کړم آینه کې د زړه خپله وینا ځان ته تصویر کړم آینه کې د زړه اکثر هم پاتې حق حیران د تصور نه وروسته ډېر
خپله وینا ځان ته تصویر کړم آینه کې د زړه اکثر وم پاتې حق حیران د تصور نه وروسته د مرګ په خوب چې شي وده قیامت له هیڅ یو نسي د مرګ په خوب چې شي وده قیامت له هیڅ یو نسي هر څه شي پاتې په دنیا کې د کفن نه وروسته په بشري حق به د هر پښتون وي غاړه بنده په بشري حق به د هر پښتون وي غاړه بنده مونږه پرېښي دي اکثر ښځې د نر نه وروسته ښایسته شعر ده بیا به ډېر ښه په بشري حق به د هر پښتون وي غاړه بنده مونږه پرېښي دي د نر مونږه پرېښي دي اکثر ښځې د نر نه وروسته په بشري حق به د هر پښتون وي غاړه بنده مونږه پرېښي دي اکثر ښځې د نر نه وروسته تا چې راپورته کړې لیمې د تصدم په اختیار تا چې راپورته کړې لیمې د تصدم په اختیار د بڼو غشي مې نیوتې د ټټر نه وروسته داسې تیاره شي د زړه کور مې چې حجاب راپور کړي داسې تیاره شي د زړه کور مې چې حجاب راپور کړي لکه د نور سترګه چې شي پناه د غر نه وروسته یو شعر دی بخښنه غواړم ښکلي په معنه لکه جنس مسخرې کولې تا ته یې وویلو بیا پټ شو د سجر نه وروسته یعقوبه وربکو لقب خو لږ په صبر سره یعقوبه وربکو لقب خو لږ په صبر سره نوم به خیبر ته ځو جنت خو د خیبر نه وروسته ډېر خوندور مننه له مشر حاجي صاحب یعقوب صاحب څخه چې خپل خوږ کلام مې مشاعره رنګینه کړه نو اوس بلنه ورکوو د دې بیت په ختمېدا سره چې د خلګۍ امید مې نشته چې راکړې ښکلې راشه یو تصویر را سره واخله نو د دې بیت په اختتام سره بلنه ورکوو ګران پښتون صاحب ته زما چې څنګه تاسو ته علم دی د ستونزې نو زما شعر به تاسو ته ووایي عمر فاروق صاحب دې لږ اواز کې مسله ده که نه نو غزل ته نه شي اورلی د عشق د ښایست هره ادا پسې به زړه خوري د عشق د ښایست هره ادا پسې به زړه خوري مجنون ته به پسخېږي په لیلا پسې به زړه خوري او انسان دې د دې دور ملا زړه ورپسې مه خوره انسان دې د دې دور ملا زړه ورپسې مه خوره دنیا باندې مین دی او دنیا پسې به زړه خوري جنت کې به هم امنه په چا پسې خفه وي جنت کې به هم امنه په چا پسې خفه وي په چا پسې به ګرځي او په چا پسې به زړه خوري بیا ویه ښایسته شعرونه دي مخه ټول خزم خوښ شو جنت کې به هم امنه په چا پسې خفه وي جنت کې به هم امنه په چا پسې خفه وي په چا پسې به ګرځي او په چا پسې به زړه خوري او دا سترګې رانه وباسئ چې زړه مې په قرار شي سترګې رانه وباسئ دا سترګې رانه وباسئ چې زړه مې په قرار شي ختمن به لیونی شي په رڼا پسې به زړه خوري تصویر به مې هم پس له مرګه ستا په انتظار وي تصویر به مې هم پس له مرګه ستا په انتظار وي په تا باندې مین دی او په تا پسې به زړه خوري او پښتون دی د خمار د ذات یری درته نیولې پښتون دی د خمار د ذات یری درته نیولې نظره ته یې وخوړې په تا پسې به زړه خوري ډېر زبردسته غزل و د ګران پښتون صاحب دلته خلک وایي چې غږ هم نه راځي دلته لاس مه ورته نیسئ مننه له هدایت الله پښتون صاحب څخه چې ښکلی غزل یې راته پېښ کړو وایي زه ارمان ستا د دیدن او ته ارمان زما د مرګ دی دواړه زړونه ارماني دي خو ارمان کې فرق دی نو د مشاعرې په دې برخه کې بلنه ورکوو ګران ملګري چې ډېر زیار
تکلیف کې او له جوبې نه راځي سیماب داوړ صاحب ته ډېر ښه ده ډېره مننه د ټولو نه مخکې زموږ نننی مېلمه بیا وصل ډیجي صاحب ته هرکلی وایم خوشحاله اوسې عزت اوسې غزل دی لنډ بهر ودرېد شاد وایي چې ژوند دی لرې په یو غر وایي ژوند دی لرې په یو غر وایي د غره خوا کې یو شجر وایي ژوند دی لرې په یو غر وایي د غره خوا کې یو شجر وایي او شجر لاندې یو ټغر وایي شجر لاندې یو ټغر وایي یو بلخت وایي یو صدر وایي د څلورو سترګو جنګ وایي د څلورو سترګو جنګ وایي دروند باران وایي مازدیګر وایي ته وایې لخته د چندړو ته وایې لخته د چندړو زه ولاړ لکه نختر وایي ډېر ښکلی چې په قد او قامت دواړه چې په قد او قامت دواړه مونږ له یو بل برابر وایي ما سره چې یوه شپېلۍ وایي ما سره چې یوه شپېلۍ وایي ستا هم یو منګی په سر وایي شعر دی وایي چې یوه کوزه وایي یوه کاسه وایي یوه کوزه وایي یوه کاسه وایي ستا مړوند وایي زما سر وایي یوه لنده وایي یوه چاړه وایي یو لنده وایي یو چاړه وایي اووه تیښکار پسې سهر وایي لږ دمه وایي لږ مزل وایي لږ دمه وایي لږ مزل وایي بوخت په ښکار تر مازدیګر وایي اخري شعر دی وایي چې د سیماب دا یو ارمان دی ته مړه وایي زه نهر وایي یو بل غزل وایه سیماب ډېر ښکلی ډېر ښکلی منظر رئیس غزل یې ډېر ښکلی منظر مطلب زده وایي چې داسې څوک شته چې ترېنه دم واخلم داسې څوک شته چې ترېنه دم واخلم زه هم په لاس کې چې لړم واخلم او د مستقبل یمه په خپله کتل د مستقبل یمه په خپله کتل ورکړم ټوپک ترېنه قلم واخلم پلانی مې ولې له لمنې نیسي پلانی مې ولې له لمنې نیسي کله په وړاندې چې قدم واخلم پلانی مې ولې له لمنې نیسي کله په وړاندې چې قدم واخلم او زما په زړه باندې بشمار زخمونه کوم کوم پر هر لره مرهم واخلم اخري شعر دی وایي چې سیماب د وړ یم عجیبه سوداګر سیماب د وړ یم عجیبه سوداګر خوشحالي خرڅه کړم پیغام واخلم ډېره مننه زیاته مننه له سیماب د وړ صاحب څخه رنګین غزلونه یې وړاندې کړل شاعرۍ رنګینه کړه نو شاعرۍ په دې برخه کې راځو وایي ما په دار کړه چې منصور خلکو ته یاد شي له بدو نه څوک په دار ختلی نه دي ډېر ښایسته بلنه ورکوو ګران مېلمه ته مهتاب صاحب تاسو خپل غزلونه راته وړاندې ارشاد ارشاد پرې دیره شوي ستا غمونه زړه له کاره وځي پرې دیره شوي ستا غمونه زړه له کاره وځي او ټکور وار نه کوي بېواره له پرهاره وځي او اجل مې راغی ستا کوڅې پورې ونه رسېدم اجل مې راغی ستا کوڅې پورې ونه رسېدم وړې وړې سلګۍ وهم روح بېقراره وځي پیغلې سلګۍ وهي ګودر د وینو رنګ اخیستی پیغلې سلګۍ وهي ګودر د وینو رنګ اخیستی و سخته صحنه ده مرغان هم ځي له چناره وځي او شول یې نیمګړي امیدونه ترې واپس روان شو شول یې نیمګړي امیدونه ترې واپس روان شو شو لیونی د یار کوڅې نه بې دیداره وځي او دا ستا د حسن رب ته سوال کړم چې بهار وي همیش دا ستا د حسن رب ته سوال کړم چې بهار وي همیش خزان دې نشي چې څېره دې له سینګاره وځي او
څوک چې کړي وچې د یتیم اوښکې په خپله لمن څوک چې کړي وچې د یتیم اوښکې په خپله لمن مرګی یې بیل کړي د همزولو لکه تاره وځي نور یې د زړه درزا ته هم طبیب تر څنګ نه راځي نور یې د زړه درزا ته هم طبیب تر څنګ نه راځي و مهتاب ناهیلی غوندې ښکاري له دې ښاره وځي ډېر ښه بل غزل لرئ؟ مننه له مهتاب صاحب څخه چې ښکلی غزل یې راته پېښ کړو. نو د مشاعرې په دې برخه کې بلنه ورکوو ګران مېلمه ته بېوسه فردوسي. ډېره مننه ملګرو، خوشحاله اوسئ. احمد حسین ډېره ښکلې شاعري مې درنه واورېده او امید کوم چې کله چېرته ریاض ته راځئ نو راځئ زموږ ځای ته سلیمانۍ ته په ریاض کې د نوروبر پښتو ادبي تړون په نوم زموږ ټولنه ده منفوحه سره ماڼۍ نامای پښتو. نو خو په زندګۍ کې ما چېرته وټچولی دی، نن کوم سیاسي پارټۍ سره مې تعلق شته، خو قوم پرست یم او قوم پرست ځان ګڼم یو پښتو په حیثیت. عبدالغفار بابا ته مې یو کیسه ډالۍ کړې ده، تاسو سره شریکوم. وایي هغه انسان یم چې وخت هم بدل کړی نه یم، هغه انسان یم چې وخت هم بدل کړی نه یم، داسې پښتون یم چې تخت هم بدل کړی نه یم. هغه انسان یم چې وخت هم بدل کړی نه یم، داسې پښتون یم چې تخت هم بدل کړی نه یم. په باچاهۍ کې مې هم ځان له ملنګي غوره کړه، زه باچا خان ملنګ خپل بخت هم بدل کړی. غزل عرض کوم ستاسو د قانون د ماتېدو بخښنه غواړم ځکه چې ما سره لیکلی نشته. خبره نه ده په سر کې مونږ هم ستا په څېر وایي تر څو به په رسمونو کې مونږ بند ساتو قلم، تر څو به په رسمونو کې مونږ بند ساتو قلم، تر څو به مونږ لرې له خپل ژوند ساتو قلم، تر څو به په رسمونو کې مونږ بند ساتو قلم، تر څو به مونږ لرې له خپل ژوند ساتو قلم، او تر څو به یې په ژبه د حق نه یو طرفدار، تر څو به یې په ژبه د حق نه یو طرفدار، تر څو به د مرۍ نه راځوړن ساتو قلم. مننه. او تر څو به پرې د خپل ماضي کیسې وده کوو، تر څو به پرې د خپل ماضي کیسې وده کوو، تر څو به د تاریخ سر ته مړوند ساتو قلم. تر څو به پرې د خپل ماضي کیسې وده کوو، تر څو به د تاریخ سر ته مړوند ساتو قلم، او تر څو به فیصلې کوو په توره غشي ډال، تر څو به فیصلې کوو په توره غشي ډال، تر څو به د وحشت د کور فرزند ساتو قلم، او تر څو به پرې بېوسه د زړه نه لرو علاج، تر څو به پرې بېوسه د زړه نه لرو علاج، تر څو به په خیالونو کې تش کند ساتو قلم. یو بل غزل مننه. یو روماني غزل به سره شریک کړم. وایي دا تپوس مه کوه چې ګران کمې ارزان راوړو، دا تپوس مه کوه چې ګران کمې ارزان راوړو، ځان مې ګاڼه کړلو خو تا ته مې پیزبان راوړو. دا تپوس مه کوه چې ګران کمې ارزان راوړو، ځان مې ګاڼه کړلو خو تا ته مې پیزبان راوړو. دا هر روژه وه ستا په وچو شونډو ډېر خفه شوم، دا هر روژه وه ستا په وچو شونډو ډېر خفه شوم، خدای مهربانه شو، خدای مهربان شو، بې وریځو یې باران راوړو. د هر روژه وه ستا په وچو شونډو ډېر خفه شوم، خدای مهربان شو، بې وریځو یې باران راوړو. او یو شعر د رفیق صاحب د لور او زوی د غمه تېر شه عجیبه دور دی، د لور او زوی د غمه تېر شه عجیبه دور دی، شکر کوه چې کور ودانې د انسان راوړو. د لور او زوی د غمه تېر شه عجیبه دور دی، شکر کوه چې کور ودانې د انسان راوړو. او و د لاس غوټه خو بچیه ډېرې ستړی کړم،
و د لاس غوټه خو بچي ډېرې ستړې کړمه د خان د کور نه مې لوی پیټی د احسان راوړو ډېره مننه و د لاس غوټه خو بچي ډېرې ستړې کړمه د خان د کور نه مې لوی پیټی د احسان راوړو او ممتاز ده چې د یار د تلو کلي د تلو د یار د کلي د تلو دوه ټکي کیسه به وسه د یار د کلي د تلو دوه ټکي کیسه به وسه ارمان مې وړی و بېرته مې ډېر ښایسته مننه له ګران مېلمه څخه بېوسه فردي صاحب څخه موږ تل ورته سترګې په لار یو هر کله دې راشي او هیله ترې کوو چې تل را سره ګډون وکړي نو مشاعره یې رنګینه کړه ښکلي غزلونه یې پېښ کړل او د مشاعرې دې برخه کې اوس بلنه ورکوو ګران صدر صاحب ته منظر یوسفزي صاحب ته چې خپل شپږ اته غزلې وړاندې کړي هذا جلال الملاقات وشو غزل وين يعني كيف مشاهد كل مشاهد سلام جدال موكو انا ما ملاقات غزل لو عندكم تسلسل لي بكتاب وكذا غزل تعجبكم فكان تداول النبي وغزلوا كذا مساء الخير يوسط كهنديري كما غلي وقبلي كهنديري كما غلي وقبلي بدي خاور توسيقي ننجاليشي دا زما د دې پښتون وطن حجاز دی دا زما د دې پښتون وطن حجاز دی چې ګیدړې وبوس کې ازمري واه چې ګیدړې وبوس کې ازمري شي پښتون یما په مینا او په جنگ دواړو پوهېږم پښتون یما په مینا او په جنگ دواړو پوهېږم زه د خپل اسلام او قام په ننګ دواړو پوهېږم او زه پېژنم هغه چې وطن یې راله وران کړو زه پېژنم هغه چې وطن یې راله وران کړو هم په دې مغول او په پیرنګ دواړو پوهېږم په خپله لاره ځم زما مزاج دا باسین دی په خپله لاره ځم زما مزاج دا باسین دی زه په خاموشۍ او په غورځنګ دواړو پوهېږم ټوپک مې سر ته پروت دی او نغمې د رباب اورم ټوپک مې سر ته پروت دی او نغمې د رباب اورم ګوره په مورچل او په فرهنګ دواړو پوهېږم ما ته د منظره څوک د ژوند شعرونه نه ښیي ما ته د منظره څوک د ژوند شعرونه نه ښیي زه د ژوند په سمه او ګړنګ دواړو پوهېږم یو بل غزل هم نشته مننه له ګران منظر یوسفزي صاحب څخه چې ښکلی غزل شعرونه یې وړاندې کړل نو مشاعره هم زما په خبرو سره پای ته ورسېده اوس به خبرې وکړو را روانه مخه باندې د کتونکو نه عمران غمخوار صاحب او ساحل افریدي صاحب ډېره مننه کوو چې موږ ویډیو شیر کا او د عجب سروني صاحب هم ډېره مننه کوو چې سار نه تر پایه پورې دا ویډیو سره واورېده مننه کوو وسلام مننه ملګرو د رفیق صاحب ما د خپلې ټولنې یو نمونه فارم تاسو ته راوړی دی تاسو د خپلې ټولنې داسې یو فارم جوړ دی نو انشاءالله چې په دې باندې څه کوي نه بندوي باندې پوسټ کوي